غونځاخي مه جوړوه زما خبره غولونه ولا غونځاخي د اسلام کې دا دی چې یو ښځې سره به خوا کې نه تېرېږي پردی په ښځه نظر نشته ته ولا په ښځه لاس نه وې زما د قادیاني او د دغه ایجنټ چې کوم دی د هغې په نسبت کې ورسره کړی دفاع کوي شیخان یې دفاع کوي دا شیخان په غلط زمونږ عموما 40 45 50 لاک علما د مولانا صاحب دغه کوي په سترو کې یو گورنر قاسم صاحب یې ولې گورنر کوونه ګوره کم سړی چې کله ما ته ودرې صبر یو چې ما ته ودرې پټکي والا او ګیرې والا ودرې چې گورنرۍ لپاره بیا غل ډاکو راولي دغه خبره ده ما دوکه کې تړون بینه ځان دا پیکه کنه چې کم سړی گورنر کیږي اب سیاست کې هغه الیکشن لړاولی شي نشي لړاولی نو قاسم صاحب خو الیکشن لړاوي یا الیکشن کې لړاو کړم دی خو هغه خو پاشوي نه دی هغه کولی شو گورنرشپ ودی دوباره الیکشن نور دنیا دسخط یو کې ټول یهودیانو کنجرانو باندې دسخط کې چې زمان نبی دي ټول دسخط کې چې د دینه پس په د پشان کې ګستاخی نه کیږي په حالان کې چې کومه ګستاخی واغې مسترد کړي چې هر کال به پاغې نمایش مسترد کا خالد لطیف ولې نن 12 سال کې شو ولې 12 سال کې ته نتلا نه خبرو بیم کرکټرو کې شو چاپی ورولو یعنی صبر شو زمانہ کنه جواب خو ته پورا نه لې هغه وی چې دی با خدای پاک دې داسې ذلیل کی دا اونن چې څنګه ذلیل دي یا الله موږ د قیامت پر ورځ طارق جمیل صاحب سره را پاسه عمران خان سره مو را پاسه شجاع الملک صاحب سره مو را پاسه شیرانی صاحب سره مو را پاسه چې زمونږ څومره اتحادیان دي او ګل نصیب صاحب او دی یا الله دی نواز شریف زرداری او مریم نواز مریم اورنګزیب یا الله دغه ما مفتی عبدالله شاه صاحب سره را پاسوا زرداری سره یا الله بلاول اتحادی بلاول او بلاول زما د سره دی. السلام علیکم ورحمت الله. جناب یو مرګری سره دا د پی ټی آی یو ډیر زوړ کارکون دی تقریبا 2006 نه د پی ټی آی کې راغلی یو د دمه په فیسبوک سره داسې پوسټونه وکړه چې بالکل زړه مو خفه شو دا د پی ټی آی نه تلې د سره به خبرې کوو چې د پی ټی آی نه ولې تلې او داسې څه ریزن و چې ته 2006 نه پی ټی آی کې وې او 12 ورځې مخکې د پی ټی آی نه ته دغه وکړو نو ګورو علمګیر صاحب پروګرام کې ته هرکلی وایو اول خو دا وایو وروره چې د پی ټی آی نه ولې تلې او څه وجه وه داسې اول خو ډېره مننه چې تاسو په دومره مصروف په وخت کې موږ له راغې ستاسو د ټیمو او پاتې د دې تپوس خبره چې یاره ته د پی ټی آی نه ولې لاړې نو زه د 2006 نه په پی ټی آی کې وم او دومره هلې ځلې مطلب په رشته دارو زور وروړل چې را پی ټی آی کامیابه کړې تر دې پورې چې زه خپل رور سره ما 3 کاله خبرې نه دي کړې ځکه چې هغه په جمعیت کې و زه په پی ټی آی کې وم په دې وجه چې دین لکه دومره سخوالي او دومره دغه چې موږ د عمران خان یو قسم پین خو دې کې داسې خبرې راغې چې هغه خبرې ما ته مناسب ښکاره نه شوې او جمعیت راته یو ښکه پارټي ښکاره شوه نو په دې وجه چې دی نو زه جمعیت ته راغم او پی ټی آی څه وجه وه جي انټرویو به کوو مخکې خبرې به کوو راته ووایې چې څه وجه وه چې داسې دومره غټ دغه جوړ شو چې تاسو د چین پی ټی آی او پی ټی آی مو پرېښود مرګري ریزن خو ډېر زیات دي خو زه به ورته یو وړوکی شان دغه ووایم چې دې کې په پی ټی آی کې چې دی نو داسې کسان دي چې هغې په اسلام په دین علماو پسې مزاح او یو پراپیګنډې کوي هغه خو هم څه خبره نه ده چې د هر یو سړي یو خپل دغه دی که نه علما چې دی نو دوی له عزت ورکول غواړي خو دې کې ما ته یو داسې ویډیو مخې له راغله چې په هغې کې د پی ټی یو سپورټر چې ډېر وایرل دی هغه پکې ووي چې دا د مولانا پل رحمان صاحب امتیان دي نعوذ بالله په هغې باندې ما یو ویډیو کلیپ وکړو په هغې باندې ډېر زیات ملګرو ما باندې دغه وکړه چې یاره دا تا ولې د پی ټی آی مخالف ویډیو وکړه صرف او صرف دغه ریزن جوړ شو چې ما ته الله پاک ښه لار وښوله او زه په جمعیت کې چې دی نو ما شرکت وکړو پی ټی آی مې پرېښوده په دې وجه چې کارکنان لیډران چې څومره دي د علماو خلاف لګیا دي مرګري تاسو خبره وکړه چې د علماو خلاف ګوره په هر یو اداره کې ټول خلک یو شان ني په دې علماء کرامو کې هم داسې خلک شته تا ته د مفتی کفایت الله تا به کردار لیدلی چې د هغه څه کردار و هغه د سره وایي چې یو سړی علم کوي او یو سړی حفظ کوي او دی په جمعیت کې ني نو دی د حفظ او علم نه کوي ولې شیرانی صاحب هم د دې څه وه هغه نن په پی ټی آی کې دی او دی پسې لګیا دی
نو تاسو څه وایئ چې کوم علما کرام د جمعیت نه تللي دي آیا هغه ټول په غلطه دي؟ شیراني صاحب، ګل نصیب صاحب، شجاع الملک صاحب، د علما کرامو چې د دې کوم استادانو په رحمان صاحب استاد، شیراني صاحب استادانو کې راځي کولاو د خلاف لګیا دي او پی ټی آی سره هغه په حمایت کې دی، ولې؟ ډېر ښکلی سوال دی وکړو او د دې جواب هم ډېر زبردست دی. که شیراني صاحب شو یا چې دی نو شجاع الملک صاحب شو یا دا نور علما کرام شو، نو ټولو ته زه په خپل زړه کې چې دی نو ډېر محبت ساتم. صحیح ده چې هغوی د جمعیت نه تلي، جمعیت خو یو پارټي ده او خو د دین نه نه دي اورېدلې، هغوی ته زه ډېر زیات، خو ته د شجاع الملک صاحب خبره دې وکړه نو د هغه مخکیني بیانونه هم پراتې دي، نو یا خو شجاع الملک صاحب اوس دروغ وایي او یا هغه وخت دروغ وایي. اوس دا فیصله تاسو وکړئ، ځکه چې هغه وخت کې وي وایي که تاسو دا کوېسچن کوئ نو د فضل رحمان صاحب که ټول بیانونه ته راوالې نو ته به بیا کنفیوز وي، ځکه چې هلته مخکې څه وي وروستو همدغه نواز شریف و چې وي دا د ټولو نه غټ غل دی، بیان یې شته، همدا زرداري و په زرګونو بیانونه یې شته، همدا ایمل خان دی چې دې ته به یې وایي چې دا شدید اثر کافر دی، نن همدغه یو چې دا وي موږ مضبوط سړی پیدا کړی او د هغوی په اتحاد کې نن هم یو بل پسې لګیا دي، نو څه به وایي که په دغه بیان ته خو ګورئ نو دا خو علما کرامو دوی پسې کړي او هغوی پسې کړي، که نه فیکټ فیګرز ته به راځو چې کم حالات جوړ دي. یاره چې لکه ته د یو بل پسې لګیا کېدو خبره وکړې که نه، نو سیاست کې چې دی نو هر څه جایز دي، خو د مولانا صاحب یو کار به منې چې مولانا صاحب دا ټولې 12 پاټۍ 14 پاټۍ دا ټولې په یو پیج ودرولې راغونډې کړي او یو پارټي پې 12 ضایع کړه، نو د هغه علمیت ته د هغه کم نرتوب ذخانت ورته وی، نو هغې کې څه شک نشته، خو چې نواب شریف ته یې غل وي، زرداري ته یې غل وي، د نورو پسې وي چې یاره سره کاپیران دي، یا ده په تاریخ کې وګوره چې کوم ځای باندې دلته زموږ په نوښار په 400 سیلاب راغلی و، هغه سیلاب کې چا د پاټو والا نه کاته، چا د مذهب والا نه کاته، ټول لګیا وه د سیلاب نه خلک بچ کول او د خلکو مالونه یې بچ کول. دقه طریقه مولانا فضل رحمان اختیار کا چې صحیح ده، موږ ته هم پته ده مولانا د زرداري هم غل دی، مسلم لیگ والا هم غلی دي، ټولو کرپشن کړی دی، مولانا صاحب کرپشن نه دی کړی، دا خبره پکې په ریکارډ باندې ده چې مولانا صاحب کرپشن نه دی کړی، خو دا ټولې د دې لپاره رایوځای کړو چې زموږ پاکستان ته خطره وه، زموږ ادارو ته خطره وه، موږ پاکستان سره نور څه دي، یو اټمي پاور دی موږ سره چې دا هم تانه تللی و، د دغې د یارې نه اسلام تم چې دی نو په دې کې د ټولو پاټو د ادارې چې دی نو د عمران خان نه ولې وروسته شو، په دې خو به ته هم مرګري زه تا تاسو راوستم چې دی نو عمران خان ادارو صحیح ده، هر قسم ادارې پکې لکه دې کې راځي، راوستې هغې بیا ترې وروستو هم ولې شو، وروستو یې په دې شو چې د عمران خان د اصلیت کم حساب کتاب چې د هغې نه چې دی نو هغې ته هم پته ولګېده، داسې یو میټینګ جوړ شو، هغې کې وویلي شو چې یاره IMF سره چې کومه معاهده شوې ده، د دې معاهدې نه به عمران خان په عین موقع باندې رستو کېږي، لکه ذریعې شته که نه هغوی ته در څه پته لګي، ځکه چې دومره ملک دفاع ته ووایي چې هغه ته د اسلام نه خطره وه، کوېسچن اوږدېږي، پس څه داسې ریزن و چې هغه عمران خان له دا دومره د ده استادان لاړل، آیا چې اسلام ته د دې څیز نه خطره وه نو ولې بیا کېدی نه شو چې دا څومره علما کرام دي، شیراني صاحب، ګل نصیب صاحب، د هغه سره ولې بیا ودرېدل، او دا بله 13 انټرویو کې دغه ویلي دي شجاع الملک صاحب چې وي د فضل رحمان د سره ایمان نشته، ما ورسره 30 کاله تېر کړي، نو آیا ته د هغه نه ښه پوهېږې، مطلب هغه ورسره 30 کاله په یو ځای تېر کړي. ملک صاحب هم یو عالم دین دی، یو عالم دی، زه د هغه عمر عزت کوم چې څومره د مولانا صاحب کوم، صحیح ده، خو زه تا ته بار بار ویم چې ته د شجاع الملک صاحب ته مخکینی بیان هم وګوره، ما سره په دې موبایل کې بل بیان دی، ته هغه هم وګوره، شجاع الملک صاحب یا اوس دروغ وي یا هغه ټایم دروغ وي، دا هغه ټایم چې دی نو د هغه یو انټرویو وه چې مولانا صاحب کوېسچن زه بیا کوم چې داسې د مولانا صاحب بیانونه دي که هغې پسې موږ ویډیو بیا نه ختمیږي او زموږ خبرې به هم، ولې چې د مولانا صاحب په زرګونو په نیشنل ته وګوره دي ته یې سره مسلمانان نه وي، اوس مسلمانان دي ودرولي، او دي چې کم کارونه کړي هغه نیشنلیانو د مولیانو خلاف، هغه زموږ په خولې نه راځي، په تاریخ کې تاسو د مشرانو ګورئ، سمیع الحق صاحب شهید پسې دي څومره کنځلې کړي، دی عمل خان عمدې فضل رحمان د لوټ نه غوښتو، اول یې د خپل علم تپوس ولې نه کوو چې اول به وروستو کوو، تا سره زما د دې حساب اول پاتې، په مدرسو ته یې وي دا د دهشتګردۍ فیکټرۍ دي، دا به یې وي دا وي زموږ د مذهب او د دغه معاشري دشمنان دي د علما کرام، عمدې فضل رحمان ورته پټ کیو نه و، آیا چې یو سړی ستا مدرسې د دهشتګردي فیکټرۍ ووایي
او ستا علماء کرام شهید سمیع الحق صاحب چې دنیا منی هغه پسې چې کوم کفر هغه دړول یا په ریکارډ موجود دی او بیا علماء کرام راځي هغه لوډ غواړي او داسې مسلمان شي چې هغه ته خپل پټکې د سر نه کوزي هغه ته وایي نو دا دروغ نه دا منافقت نه دی څه ګڼئ تا چې خبره وکړه د شهید سمیع الحق صاحب سمیع الحق صاحب پی ټی آی کې اتحادي اتحاد بیا ختم شو وجه څه جوړه شوه اول د دې کوېسچن جواب را بیا به دویمه جي دغې سره تړلې بالکل وجه څه جوړه شوه د دې تاسو معلومات شته چې وجه څه جوړه شوه کله چې دی نو په فیسبوک دړادړ دا پوسټ ډېر زیات شیر کېږي اول جی د ایمل خان چې کوم بیان دی اول د او جی بیا بر لزاغي ویم جی لکه اوس دا ستاسو سوال شو زه تاسو له دې جواب در کوم مال اول د دې جواب راکې چې ایمل خان کوم علماء کرامو پسې کوم کنزل سپک سپوره ویلې دا هغې باوجود ستاسو علماء کرام چې څومره ته دې ټیم په جیوای کې زه تا د دې پریوینټ کوم ځکه چې تا بل شمولیت د پی ټی آی نه کړی مال د دې جواب را چې یو سړی علماء کرامو پسې کنزلو کې وینو کې مدرسو ته کنزل وینو کې د پټکی بې عزتیو کې هغه بیا مولیان راځي د خپل لوټ د پاره په جمعات کې هغه درې خپل پټکی کوزي هغه ته اچي یا د اسلام سره غداری نه ده ګوره زه تا ته همدغه سوال له بیا راځم خو خیر تا زه په لنډو کې درکم کله چې د 12 پاټۍ مولانا صاحب را یوځای کړي صحیح ده او د عمران خان خلاف چې دی نو دا هغه یو میشن شروع شو چې را دی ختمول غواړي کوزول غواړي صحیح ده په دې کې چې دی نو مونږ غل ډاکو ته دغې ته نه کاته که د عمران خان نه خطرناک ملولي وي صحیح ده که د هغه نه زیات خطرناک عمران خان داسې څه کارنامه کړی چې دومره تاسو د هغه دغه کوي چې خطرناک شو خطرناک په دې شو چې یو خو هغه چې دا کومه معاهدې کړې وي او د هغې نه وروستو شو په دې معاهدې څه آی ایم اف سره چې دی نو سټیټ بانک همداسې کېښودو هغې ته یې حواله کړو که نن چې دی نو نن څوک راوتي نشي احتجاج نشي کولی په دې وجه نشي کولی چې ته یو سړي سره کور په قرضه کې کېدی او بیا تر هغه مخې ته احتجاج کې صحیح ده او ویښ هم ورسره ستا لکه زه به دوی له درورولۍ دغه ورکم ځکه ټول سیاسي زمونږ ورته احترام لرو ټول سیاسي لیډران مونږ چې دی نو یو کس همداسې نه حسابو چې یاره دا کم دی ځکه چې هر وخت کې یو کس مخکې راتلی شي نن عمران خان بیا ورپسې چې دی نو شهباز شریف شو کیدای شي را روان الیکشن کې چې دی نو بل څوک راشي د ټولو به مونږ احترام کوو خو دې چې دی نو د داسې معاهدې کړي دي چې هغه معاهدې د علما کرامو په نظر کې د سیاسي کم د پارټۍ چې راجوړه شوي د دې په نظر کې د ادارو په نظر کې خطرناکې وي ځکه ته چې دی نو ټول ادارې هم ترې وروسته شوې عمران خان ځان له پاتې شو ادارې جي زر ته خبره کوم چې کومه معاهدې کړې وي ته چې یو سړي سره کور په قرضه کې کېدی دا قرضې خو جي د 70 سال نه را شروع دي که نه خو چا سټیټ بانک نه دی ښې سټیټ بانک ستا د ملک هر یو شي سره تعلق ساتي ګرانول ارزانول لکه هغه ستا چې دی نو ستا په اختیار کې کله چې تا یو کور چا سره ستا مشرور کور چا سره په قرضه کې کېښودو او ته سبا بیا روز بیا د هغې په دغه کې چې دی نو بیا چې دا خو زما مشرور کړي دي ما خو اب و چې مار سره لیکل کړي دي تړومبې کور آزاد کا ستا کور دی که ته پکې شي بیا ارزانې او که ګرانې اوس که یو شی ګرانېږي صحیح ده د تاسو چې دی تاسو یو دا سوال هم ډېر زیات کوئ لکه زه هغې ټیم کې ولې نه ګرانې دی 150 کې هغه لیټر ورکول په دې یو نیم کال کې داسې څو شو چې 200 لیټر ګران شو مطلب دغه باردي سرونګونه چې دی که نه دا خو چې دی نو عمران خان کنستی دی کنستی وجي نو هغه خو ارزان ورکول ته او کنه مال ارزان را ګوره زه چې تاسو ته په دې یو نیم کال کې څه داسې وشو چې د هغه غورځېدو سره بس ارس ټیک شو ما ته ده ووایه زر ته هم لنګرخانې چلېدي صحت کارت چلېدو یتیمخانې چلېدي راشن کارت چلېدو سټوډنټ کارت چلېدو اسپتالونه چلېده نظام ټیکو خلک دومره تنګ نو نن ښځې روزي خودکشي کوي آیا په اسلام کې د دې ذمه دار څوک دی چې دا چې حکومت روان کړی دی دی ذمه دار نه دی الله پاک به تپوس کوي که نه به کوي دنه به هم کوي که نه صرف چې د چا ګیره هغه نه به تپوس نه کوي که هغه جومات کې مار یو غلط کار وکړو په دې جوماتونو کې څومره غلط کارونه وشو څومره علما په 1200 روپۍ خو تاسو چغې والې که نه چې ګراني ده په 3000 کم علم را پاسېدو چې وایي راځئ اوس احتجاج کوو او عمران خان کړی دی هغه خلاف دی احتجاج کوو خبرې له خو ته واپس راغې که نه زه ته وایم چې عمران خان دا شي انخلولي او هغه ته پته وه چې زه نور نه پاتې کېږم کوزېږم زه د مولانا صاحب یو غلطي منم هغه غلطي م چې دی نو هغه په څه وجه کړی نو په هغې بیا زه اپریشیټ کوم هغه چې دی نو بیا زه خوښوم عمران خان چې ګراني نه راوسته هر څه یې په ځای ودرولي دا اوس ولې راغه
اوس زه نه جي نه موحدي خبره زر ګوره ته لږ صبر وکړه، ته داسې کار وکړه که نه چې ته د دې پوره سټوري وګوره. ته د مولانا صاحب بیانونه ګورې؟ ګورم کتلي مې دي زه چې په پی ټی آی زر ته وایم جي منافق سړی دی، زر ته وایم ګوره په پی ټی آی کې چې یو سړی د خدای کور ته راشي او د پیغمبر په مسله کینی او دروغ وي، د دروغجن سړي د خولې نه فرشتې منډې وي. آیا چې یو سړي ګیره پریښي او د خدای کور کې دروغ وي د هغه نه فرشتې نه وي؟ نه، دروغ چې هر سړی ووایي، که ګیرې والی وایي که بې ګیرې وایي، د ده نه به رحمت وي، د ده نه به فرشتې وي. او الله پاک وایي چې کم قوم په خپل دغه نشي بدلولی، کوشش نه کوي د خپل بدلون دغه، نو زه دغه قوم دغه نه بدلوم. آیا دی چې د خدای په دې کور کې کینی او د خدای په مسله کینی، د پیغمبر په مسله او خلکو ته دا شی شروع کي چې ګرانی د یهودي جنټ او دا د دې استادان نن راځي او د عمران خان دفاع کوي، دا د حق دلیل نه دی. طارق جمیل صاحب پټکې کېښود، ته هغه نه ښه پوهېږي، پټکې کېښود او په جړا شو او ټول قوم ته یې ژړل چې د عمران خان سپورټ وکړي. د دې خبره لازم چې دی نو طارق جمیل صاحب خو ډېر لرې دی، فیصل آباد کې دی، لاهور کې دی، د دې به تعالی نږدې خو ګوره ته زما هغه ماله دا ښه صحیح زه اورم وروره، زه تعالی یو کوېسچن دا کوم چې خدای پاک وایي که نه چې کوم سړی دروغ وایي د هغه نه به فرشتې، د هغه د خولې د بدبو نه فرشتې تښتي. آیا د پیغمبر د خولې نه به تښتي که نه؟ څوک چې دروغ وایي صحیح ده هغه ځان له یو ګناه ده. نه دا به د خدای خبره ده، دای کې اټل فیصله ده. ګوره حدیث او ځان له ګناه کبیره ده، یو سړی غلا کوي اذان له یو ګناه کبیره ده. د هر یو شي به تپوس کېږي، دا بني چې دا مفتی دی، دا شیخ دی، دا چې دی نو ولی الله دی. خو ګوره د حدیث یو کتاب دی هغې کې وایي که نه شیطان وله راشي یو بزرګ له او هغه ته وایي چې ته د عبادت نور مه کوه، الله پاک حکم کړی دی چې بس ته عبادت برابر شو. هغه ورته وایي ته شیطان یې، هغه ورته وایي ښه په خپل علم دې رانه ځان بچ کو. ګوره د شیطان هغه ورته وایي نه دا علم مې نشي بچ کولی، زما ته پته نشته چې زما اخري خاتمه په ایمان کېږي که نه. نو دا خبره نشته چې یار دا مولا یې د دروغ وي د سره به حساب نه کېږي، مولانا صاحب سره به حساب کېږي که د دروغ وي. هغې خو وایي چې اوټ راکړې او جنت ته ځې، اوټ دو جنت. آیا دا جنت پر رحمان پوټ میلاویږي؟ ته دې سره اګري؟ زه چې دی نو زه دې خبرې سره که اګریم او که اګري نه یم، خو ته زما هغه جواب ته پوره نه اورې. زه به تاله د دې چې دی نو لنډ شان دغه درکړم که نه. ته وایې چې یار د دغه سوال خو ته به زما خبرې ته لږ وغږېدې. ته په دې علاقه باندې چې دی نو غیر سیاسي علما کرامو کې څوک منې چې د علمیت کې شک نشته؟ علما کرام نه، داسې نه. شیخ ادریس صاحب ته منې چې دی غټ علم دی، خوښۍ منې. مفتی عبدالله شاه صاحب ته منې. علما کرام صحیح ده، زمونږ د سر تاجونه دي. د شیخ ادریس صاحب د خولې دا بیان دی که نه، خیر دی، بیا درته زه درسیړم کم. وایي چې یو سړی وایي چې زه شیخ ادریس صاحب منم، زه مفتی عبدالله شاه صاحب منم، زه شیخ حسن جان صاحب منم، خو زه مولانا پل رحمان صاحب نه منم. لږ صبر وکړه، زما خبر ته غوږ کېږدې چې دی به نه منې. نو دی چې دی نو وایي دا سړی دا منافق دی. ګوره شیخ ادریس صاحب، مفتی عبدالله شاه صاحب، ګوره که صحیح ده که سیاست کې چې دی نو دغه نه دي، خو علما کرام دي او زمونږ منلې شوي دي. زه ورته KPK کنګ ادریس صاحب ته یم، زه باندې ډېر زیات ګران دی. شیخ ادریس صاحب وایي چې د مولانا پل رحمان چې دی نو چې څوک نه مني او وایي چې شیخ ادریس صاحب منم، نو دا په غلطه روان دی. زه دې ټیم کې یو خبره کوم تاسو ته جي، ګوره هغه خو زمونږ بیل لکه هغه علم کړی، هغه مشر دی هغه بیل، خو زه به دا ګیله د هر یو علم نه کوم، د ټولو نه، چې کم سړی وایي چې زه اوس خلک وایي سیاسي، زه وایم بالکل سیاست پکار دی او د اسلام نه ثابت دی چې سیاست شته، ځکه علما کرام وایي چې شته د هغې به کول. آیا چې کوم ظلم روان دی په دې قوم، نو دې علما کرامو له دا پکار نه لکه که شیخ ادریس صاحب شو که نور څومره علما کرام شو چې هغې په دې خبره وکړي چې بای دا خلک د خلکو ښځې راووتې، که تپوس دې وکړي یاره زه خو سیاست سره کار نه ساتم خو زه پل رحمان سپورټ کوم، نو دا منافقت نه شو؟ دغه خو منافقت شو چې ته یو سړی منې، ښه ته شیراني صاحب نه منې. مطلب نه جي نه زه دا چې کم ته وایې شیراني صاحب هم د عمران خان سپورټ کوي که نه، ولې هغه نه مني؟ بیا صبر وکړه. شیراني صاحب وایي چې زه د پل رحمان استاد یم،
او چې زه به وي کوم ځای کرسۍ کې ناست وم پل رحمان صاحب به د هغې کرسۍ خپې ته ناست و بالکل د ادب د لاسه د ادب د لاسه. اوس هغه وایي چې وروره دا سړی چې دې زمانې څوک ښه نه پوهېږي ته د استاد نه ښه پوهېږي چې هغې شاګرد دی. هغه وایي دا سړی چې دی دا نه دی، دا په سیاست کې نه دی، دا منافقت کوي. د هغه چې کوم ټیم دی ټول خلاف دی. او تاسو چې چاته یهودي جنډ یا ستاسو عالم پل رحمان وایي هغې ته وایي دا اسلامي لیډر دی. د پل رحمان استاد یو سړي ته وایي چې دا امت مسلم عظیم لیډر دی، شاګردان یې وایي چې نه. نو موږ څوک یار د ده ومنو که د استاد یې ومنو؟ قوم ته به څه وایه جي؟ زه درته وایم چې تا سره نه شیراني صاحب نږدې دی. ګوره موږ ټول مسلمانان یو، بیا پاټۍ وروستو دي. ته منه شیراني صاحب منه، مم د مولانا پل رحمان صاحب شوی چې د شیخ ادریس صاحب ومنه وایي پل رحمان منه، شوی چې شیراني صاحب د هغه مني وایي د هغه مه منه. داسې نه، مه د مولانا پل رحمان صاحب منه. صحیح ده؟ غیر سیاسي او علم وګوره، غیر سیاسي چې هغه نه پاټۍ سره تعلق نه پی ټي آی سره تعلق هغه له به لاړ شي او هغه ته ووایم هغه تا ته په اول سر نه در اخره سره پورې راته وایم چې زه په پی ټي آی کې د 2006 نوم زما په فیسبوک، زما په یوټیوب، زما په یو شي به هم ته د علما خلاف پوسټ صحیح نه کې. صحیح ده؟ ځکه چې دا علما کرام دي چې موږ ته صحیح لار ښیي. صحیح خو راته شیراني صاحب وایي ولې نه؟ هغه هم زه منم که نه، ما خو ورته انکار نه دی کړی، خو د بار بار دا خبره دا نه شوه چې دا سړی د دین دشمن دی یا یهودي جنډ دی. څنګه چې تاسو وایي ولې چې ستا استادان هغه سره دي، ستا استادان دا د حق دلیل ورکوي. زه به تا ته یو خبره وکړم. کله چې موږ وایو چې دا یهودي جنډ دی، دا قادیاني جنډ دی، ګوره زه په دې پاټۍ کې بل ورځ راوړېدلی یم، خو ما سره هم دومره دغه شته چې وایي موږ دا خبره چې دی دا مشران کوي چې دا یهودي جنډ دی، دا قادیاني جنډ دی. صحیح ده؟ په دې باندې علما کرامو ته زموږ نه ډېره ښه پته ده چې په دروغو باندې څومره ګناه ده، په زنا کې څومره ګناه ده. که نن دا مولیان په سیاست کې نه وي، دا مولیان د وخت نه د پاکستان د 1974 د 7 ستمبر باندې کومه تاریخي فیصله چې شوې وه هغې باندې تم خوشحاله تو وایه چې ختم نبوت زنده باد، تو وایه د قادیانانو خلاف فیصله شوې وه. د عمران خان برته اوس د ویډیو ښیم چې قادیانانو ته ولاړ دی او وایي چې د 1974 آیین دې کې دا فیصله ډېره غلطه شوې ده. اوس هم په دې موبایل کې ویډیو ده، هغه ویډیو به راته زه وښیم. د عمران خان چې زه تاته وایم د عمران خان د حق دلیل چې ورکوي که نه جي، هغه چې کله د جاز نه کوزېدو د مدینې شریفې په ځمکه باندې، نو د هغه علما کرامو په مدینه کې د هغې بیانونه وګوره. زه نه وایم، هغې وایي چې شیخان تیر شوي دي، زموږ علما کرام تیر شوي دي، څوک د سپلو نه بغیر کو شوي نه. عمران خان په جز کې سپلې اوښکې وي او په مدینه شریفه کې ګرځېدو. آیا دا سړی د دغې نبي د دغه عاشق غدار کیدی شي؟ 15 مارچ د ټولو نه غټ بیان چې کم کړی په دغه کې په یوین کې عمران خان په ګنټې نه زیات بیانو. نو هغه څه وي؟ هغه وایي چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم تاسو چې ده پسې خبرې کوئ به موږ زړونو ته تکلیف رسي. پېښ شو په هغې 15 مارچ باندې قرارداد منظور کړی. ستا دا څومره ډیزلیان زه دا منافقان دي، دا څومره چې پکې نه. زما خبره ملګري مولانا صاحب نه چې هغه زما لیډر ته غلط نوملي، زما خبره نه زما علم دی. علم سړی به ولې شاته کنځل کوي؟ نه دلیل یو سړي سره د کنځلو دلیل په اسلام کې ته ماته وښایه. نه ولې نه دي ډیزلي چې دی دا ورته چا ویلي دي؟ زما خبره وروره، زما خبره نه زما مولانا سره زما ستا مولانا دی، زه دا مولانا د سره نه منم چې کوم زما خبره وروره د ټولو بس دی. د شیراني صاحب نه دی، د شجاع الملک صاحب نه دی، د تجار جمیل صاحب دا یو نه دی جي. ښځه ډېره ټولې الکې دي، دی خپل الکه ولې نشي ګټلی؟ زما د ګوره چې کم سړی د نبي صلی الله علیه وسلم په مسله کیني او دروغ وایي، الله پاک وایي د ده د خولې د دروغو نه فرشتې تښتي. پېښ شوې؟ بل زما هغه لیډر چې په 15 مارچ چې هغه عاشق رسول دی چې مولیان د هغې خبرې ګواهي کوي، 15 مارچ یې مقرر کړو او په دغه ورځ باندې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داغه پشان کې به ګستاهی نه کیږي، داغه پشان کې به داغه په سیرت باندې داغه بڑایی به بیانېږي. دنیا به مني چې د عمران خان کړی یو بیګیرې سړی و، خو د دې ګیرو والا نه هغه غټ کار کړی. آیا ستا پل رحمان دا ولې نه مني؟ دې قوم ته دې دا مو وایي که نه؟ دغه مونږ ټولو ته پته ده ولې نه مني؟ کم ستا د جی ای وای کم سړی یې مني؟ آسیا ملونه د چا په حکومت کې لاړه؟ د عمران خان حکومت کې لاړه. 1500 مولانا لته اقتدار ورکړه په 2-3 سیټ لږ څه زما خبرې ته هم غوږ دی، ستا خبرې زه اورم ته به زما مولانا صاحب لته اقتدار ورکړه. 1500 ګستاخ چې کوم په جیلونو کې موجود دي، ته مولانا صاحب له اقتدار ورکړه په 6 سیټونو نه دی، په 6 سیټونو یا نښتې زیات په 15 سیټونو هغه تعالی اسلامي فیصلې نشي کولی.
ته هغه له ړومبې غلانو سردار جوړیږي جی په 50 سیټو باندې ټول صبر سردار که د عمران خان نه خطرناک سړی نه زما خبره په دلیل به خبره کوو روجانه داسې کار دی کنه چې د دې 15 پاټو هغه سربرا جوړېدی شو ستا د ابل او زیاده سکړي تا بل دغه ختمه ته دو وای کنه چې ابل اوس چې کم زمونږ شهید شوی دی هغه ممتاز قادری شهید شو کنه شهید شو د چا په ټیم کې ولی هغه یو ګستاخ وجلیو هم د دې پارلمان په حکومت کې هغه پانسی شو نواز شریف پانسی کو ته ما ته په ریکارډ باندې یو دغه خای چې مولانا ویلیار سلام علیه ته ورکه چې ترسو د دې د عاشق رسول خبره نه کړي دا غې نه پس پس تا سره په اتحاد کې کینه ماغه ته وته دي ممتاز قادری چې کله دغه شو کنه او هغه کم پانسی شو هغه چې هغه کم هغه ملون هغه ګستاخی کړي و دغه وکیل څوک هغه نن عمران خان ولی هغه وکیل نیولې دی چا نیولې عمران خان ولی نیولې ما ته ثبوت خایا په ثبوت په سوشل میډیا زما خبر اورور داغه د دلیل او داغه د حق د پارستا د پلرمان استادان هغه په شاته کورتی نیولې او کونټه و سری رواني زه ته وایم شیرانی صاحب په شاته دي شجاع الملک صاحب ور پسې دي طارق جمیل صاحب په ټوله دنیا کې تبلیغ کړی دی زیور پسې طارق جمیل ورال په دنیا کې هغه څومره تبلیغي څومره خلک دی هغه مانی پټکی درته کېغه په جړه شو چې لا سړی ایماندار دی ته چې نمونه لیو طارق جمیل صاحب یاد دی شجاع الملک صاحب شیرانی صاحب یو شجاع الملک صاحب یاد دی بل شیرانی صاحب بالکل بلا نور دی زبتا ته ویډیو زوخم د استر د پلینټ د تصمرم په زرګونو شته او داغي په سپورټ کې لکونو باندې شته کنه نو باید هغه غلط شو نه هغه غلط خاطر لکونه یادې شیرانی صاحب د دوست استاد دی دغه شاګرد کې راوی د پلرمان چې ته کم لکونه یادې دا ټول شیرانی صاحب پسې هغه ورته خاصه سیدا مولانا بجلیګر صاحب بوي چې شیخ ادریس صاحب دا وایي مال د دې جواب را تاسو وی کنه زتا د تاسو کوم بای کنه چې کله کم ټیم کې ممتاز قادری پانسی شو ټول دنیا وی چې دا شګ رسولو پانسی شو کنه د پلرمان اتحادو دغه ټیم کې کورسه لاله ولې نه ورکول چې بای زما په نبی او سړی عاشق و پانسی شو نواز شریف بای ما سره باول د دې خبره کې اله بز تاسو سره کینم ورکړې دلته هغه بلتم ورکړې و هغه هغه به هر څه کړو خو زه راته وایم کنه چې نه وزارت نه کنه وزارت نه ته خبر ته ګوره بای ستا 10 ارب روپے تا 10 ارب روپے اوس چې کم دي کنه چې سلیماګانو ته فری شوي فری ستابل اوس په اکوړه هټک مدرسه چې د مدرسو مور ویلی شي پاغي باندې څومره تکلیف دي تا ولیدو چې په رحمان یو گاډي خرڅ کو چې وای زه پیاده ګرځم د پیسې زمول مې کرام ولا ورکا تکلیف د چا په وجه دي د عمران خان په وجه دي په 70 سال کې نه بای نه پیسې نه رورا حق پوي کلمې سره به خبره کوم د سمیع الحق شهید زما خبره بیان دي ها چې کله مال عمران خان دومره پیسې مختص کې په دې صوبه کې په 70 سال کې رورا مال دی جواب راغان داسې نو قرضدار شوی قرضدار شو په دې یو کال کې ولی قرضدار کنه جواب در کوم چې کله عمران خان مال دومره پیسې پند ماته مختص کو صحیح ده دا خو ته پته راکنه عمران خان هغه پر څومره پند دغه کړو د کې پی کې د ګورنمنت نه صحیح ده هغه پند هغه وی چې دا صرف کاغذي کاروي یعنی کور تاسو چې بلډینګ په جوړ شوی دی بل د یو عالم بیان د زراړم تیر بیان چې شوی دی او موږ د پیسو نه نیو خبر خو سب بلډینګ څخه د پورې جوړ شوی نه رورا خپل بیان زما خبر اورا خپل بیان پوت هغه پاس عمران خان پسې خیریم کړی دی عمران خان په بلو لروره ته د مدرسې استاد ستا په کروڑونو په لکونو شاګردان دي ته د خپل گاډي ولې نه خرڅې ستا بچی شاګردان نن اوګې ناستي کنه هغه مينتونه کوي سوشل میډیا ته چې زموږ ویډیو چلوي هغه خو خدای نو دري تا د عالم گاډي ولې نه خرڅې پیاده ولې نه ګرځي په لرمان چې غټه بنگلې دي خېډه ته هغه خوراکونه وګوره دغه د خرڅ کی کنه دغه یو مدرسې لور کی زتا ته ویم د دې جواب بر درکو اوم د دې نه ویډیو دی مال د دې جواب درکو په دلایل جواب را یو عالم دی کنه هغه د 2 کروڑو گاډي کې ګرځي هغه ته مخامخ مدرسه دغه زوی د لوګي نه چغي و یو دی وای زه د حق دلیل بالکل د حق دلیل دی څه د حق دلیل دی په یو نه د حق زه جواب اورم په لرمان ته به د حق دلیل نه وي تا څنګه خاموش ناستم زستا خبره مکمل وورم زه تا ته وایم چې د حق دلیل پس شو ګوره
عمران خان وی چې د نورو ملکونو وزیر اعظمان چې دی نو هغه په سیکولو ګرځي لږ صبر وکړه خبره په دلیل عمران خان پرېږده ستا د عالم او د مدرسې خبره ده ته د عمران خان مقابله کولی شي هغه بغیر ګیري هغه کار وکړو چې ستا هغه عالم نه دی کړی 15 مارچ یې پیغمبر اسلام په عشق کې منظور کو په عشق کې منظور کو او ګستاخانو سره نه ګستاخ ته اسرائیل سره نه ناست اسرائیل ستا ځکه تا ته په ریکارډ وښیم چې ستا په ټیم کې ستا عالم یو کس دی ما نه نوم شیر شو زه به درته په ګوګل راواړم چې هغه وایي د پارلمان په ټیم کې زه اسرائیل دورې له تلم نواز شریف حکومت تا به کتلي اسرائیل سره نه ناست ته جواب نه ورې کنه ناست دی نه نو ته دا مو وایه چې عمران خان کوم حق کار کړي نه رورا 2 غنټې دي شماله د حق زد تا نه زما خبره نه چغې نه رورا زما خبره رورا ته اسرائیل سره عمران خان چې کوم د حق کارونه کړي زه به تعالی په حق په دلایلو سره جواب درکوم چې کوم کار یو سړی خو کو هغه ته په کار نه چې ولې مرته خو وي کله یو کار خو کو هغه ته بالکل ځکه دی نو خوي خپل رحمان وته ولې نه وي هغه ته بالکل ځخوي خپل رحمان ما ته په ریکارډ خې زه سره اوس د دې میډیا مخ کې دروړم خپل رحمان ما ته یو بیان وخایي چې بای عمران خان غټ زم طلاق دی هر یو شی چې دی خدای دې کې چې هر څه ورته وي ټیک ته بس یاره زه نن دا کار منم کنه چې زما د خوږ نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پاره 15 مارچ منظور کړی او 1 غنټې نه زیات تقریر کړی دی او ټولو ګستاخانو ته ویلي چې بای تاسو د دې سړي خلاف چې کوم خبره کوي دا زمونږ خیری پیغمبر دی او زمونږ زړونه په دې دردیږي پل رحمان دې ماته داسې بیان وغی چې شاباس عمران خان تا دا خبره کړې ده بس زه تا سره هم دا نور خبرې دې نه منم دا یو دی منم ماته دغه خبره وخایي په دغه خو عمران خان منګ هم لیونی کړیو کنه یو علم چې د خپل نبی د پاره یو سړی زه پیګیرې ما زه د خپل نبی د پاره یو سټیپ والم او زه دغلته یو سړی ګستاخ چې یا مردار کم او ما د خپل مدرسې اپریشیټ کوي نه چې بچي تا غونن غټ کار کړي نه زما وزارت نشته ته يهودي ته دی هغه د خپل خبرې کوي د بل دلایل جواب مال د دې خبرې د دلایل راکا چې بای خپل رحمان ولید عمران زره دلایل درکو مغه ته نیمه کې کټ کې هغه ته نیمه کې کټ کې نو دا خو داسې بیان کیږي تیز 2 غنټې صحیح ده ان شاء الله زم د سره کینم خو ته چې زما کم جواب یې غته اورنه پیغمبر سلام په شان کې چې هغه کم منظوري کړی د 15 مارچ ټول دنیا منی په رحمان نه منی ولی په رحمان به منی چې هغه صحیح کار کړي خو چې د کمی خبره ګوره زره ټول دنیا دسخت یو کې ټول يهوديان او کنجرانو باندې دسخت وکړي چې زما نبی دی ټول دسخت وکړي چې د دینه پس په شان کې ګستاخی نه کیږي په هالند کې چې کومه ګستاخی واغې مسترد کړي چې هر کال په پاغې نمایش مسترد کا خالد لطیف ولې نن 12 سال کې شو کېد شو ولې 12 سال کې ته نتلانی خبرو بیم کرکټرو کېد شو چاپی ورولو هغه یورپ په ورولو ستاره عمران خان په حکومت کې خالند ته عمران خان حکومت لګل وغي وته زمونږ دی پکار دی صحیح ده ستاد عمران خان حکومت لګلو درته میډیا ډکره تا سره دا تا سره ګوره عمران خان سره هغه منظور سره د دې خبرې ثبوت دغه دی چې د پاکستان نه خالند ته څنګه ورسېده ولته هغه رسول هغه ورته چې دا ګرفتار دغه خبره چې دلایل د پیش کما بیا کې څنګه پیش کوي رور مې زه به تاسو دلایل د 100 کسانو مخ کې پیش کوم چې دا 15 مارچ هغه مقرر کړی د پی ټی آی په حکومت کې ستاد پی ټی آی لطیف عمران خان ستاد پی ټی آی په حکومت کې دغه په حکومت کې تللی دی هغه په حکومت کې تللی چا لګل هغه حکومت کې یو سړی په حکومت کې رورا اسی عملونه چا لګل دا خالد لطیف چا کې چا پانسی کړی دی دغه قرآنونه چا شهیدان کړي دي د باجوړ مدرسې پلرمان نه دي کړي د پلرمان دستخط موجود دي کنه نه رورا نه ستا په باجو نه رورا زما خبر اورا ستا د پلرمان استاد عمران خان د حق د پاره په شیرانی صاحب زنده باد زما خبر اورا حق د دلیل نه وی بنا خبره زما خبره بوري نه وی بنا زما خبر اورا زستا خبر اورم چې خبره نه اوري په مینس کې دا کې نه باجوړ کې چې کومه مدرسې باندې کم ډرون شو د امریکای ولی شو پلرمان داغي قران مجیدونه باقي بار اوس وزید ماشومان پکې کتل شو دلیل دی چې دسخط دا دلیل درته زوخم چې د مرګره د دسخطو ته پی ټی آی تراشي ګوره کله بالکل خو تبه ما سره یو کار کې پی ټی آی ترام یا بده د حق خبره کوي یا بده و چې بل کده پلرمان دروغ سره بیا جمعیت ټیک شو ما ته پلرمان صحیح ثابت کړي چې زه سره دروغ په غلط کار پکې تصحیح کا تاسو په هغه باندې یو کرپشن ثابت کړی دی لکه صبر وکړه نور خبره وپری دا نور دلیل نه ګوره چې کم یو زما خبره وکړي دی ته یو کس ته ما پرمیشن ولېګلې
پیښور ته لږ صبر وکړه خبره باندې کټ نه خبره باندې نه نه زما خبره وره تا مال کومه خبره جواب راکو نه تا مال جواب د کومه خبره راکو په باجوړ کې مدرسې چې شهیدان شوي مال دای جواب را دا انټرویو دا سینی زره له جواب در کوم مال جواب را زره له جواب در ممتاز قادری شهید شو ستاسو ټیم کې مدرسې کې قرانونه شهیدان شو ستاسو ټیم کې رحمان نو اوپ نه کړی ته مکه خپل خبره کوي نه ته جواب لیک نه خپکیږي بته نه دی دا ټول ویډیو دا جواب پرې نه خودم تا ما جواب له مقرر کړی دا تا ټول ویډیو کې تاسو جواب په بل لخنه راته کوم زره ته حقایق کړو باجوړ مدرسې نه تو مکه تو قانون شهیدان کړي رحمان نه ته جواب انصافي په انټرویو کې وی دوه خبرونه کوم دی وینا جواب را د سلیم صاحب په انټرویو کې وګوره په رحمان وی چې ما کړی وی دا خبره پرې ته داسې په جواب باندې نوري طالب زه په ریټینګ کې راټولر څه جوابونه رقم ما خپل سوالات ته زما جواب ته انټرویو چې 3 غنټې زما 3 نه 10 غنټې دي شي په دلایلو باندې خبره باجوړ مدرسه شهیدا شوې ده اومدې په رحمان ټیم په دلایلو باندې سره خبره کوم زه جواب در کوم خو زما جواب ته وګ نه کړي زما جواب ته وګ نه کړي یو خو چې دینو پاغي کې د لیکل نشته چې مولانا هغه باندې دستخط کړی صحیح خبره به بیا به جواب بیا به دا خیم بیا براول جمعیت صحیح ده بیا به جمعیت کې خو ما جمعیت ته نه دا به بیا پرې دی جمعیت ته ان شاء الله دا ټول 100 کسانو مخکې دا خیم چې دې ټیم کې د حکومت اتحادیو د دستخط موجود دی او چې کم ټیم کې دستخط کړي دا سکیورټي ګارد بم درته خیم چې دستخط طالب زاغه په ثبوت راولم رورن زتا نه رورا ته وای چې نه دې کړي چې زتا هغه سړی راولم چې چا مخ کې دستخط شوی هغه لفت هغه کتلې ته بیا منی زه خبره کوم ته وای چې را دا مولانا پلرمان مولانا صاحب دا یو کار غلط کړی دی صحیح ده د قادیانی د پې نه دا کړی الحمدلله قادیانی د باچا یهودي د پې نه دا کړی دا ټول قادیانان نه دي ته ما ته وای صبر وکړه پرویز رشید بیانونه تا کتلی د نواز شریف د پاټې دی د قادیانانو په صبر قادیانی خبره بوس کې وروره تا ته پته شته رانا ثنا الله چې وی قادیانی زمونږ رونه دی رانا ثنا الله وی دا په رحمان داغه سره یو ځای وګ ولاړی بالکل ولاړو ورته ویلی دي چې روره ته د قادیانی ترور وای دا خو زمون ګستاهان دي دا د دین خو سرونه وال پکار دي ته خبره ته وګ نه دی کنه د دې جواب هم در کوم یو پیر چې د مسلم لیگ مشر کم چوس په لندن کې ناست روان دي پاکستان ته هغه قادیانان ته رونه ویلو چې دا زمونږ رونه دي قادیانان هغه چې د مولانا صاحب وته وی چې دا خو ته کوپر کې هغه وی چې را په دې مسایلو باندې خو دومره پینوم د اغینه توبوخ کې د اغینه پس چې دی نغویل دي د رانا ثنا الله د کس شي دی رانا ثنا الله خو چې دی نو سپور په ما باندې ډیر بد لګي ځکه چې په پی ټی آی کوم کنه چې لیده به ډیر بد برابر خو سره باندې ډیر خوګ لګي خو هغه قادیانی ترور ویلې دی توبه وبا صدا د ورور خو قادیانی ته هغه چې قادیانی ته رور وی علماء کرامو په کې دا تاسو کې دا خو ته کوپر کې هغه ما توبه خراغې نه پس هغه قادیانی ته رور ویلې ګوره هغه د علماء کرام خبرې مني هغه علماء کرامو خبرې مني اوس چې دلیل دی خبره لمه ګوره چې هغه مولیانو په کو د دین او شریف چې کم دي د الله پاک پشان کې چې پنډیا کې د کومه ګستاهه کړی یا موجود دي تا بکتلی ستا عالم چې دی هغه ورته سلوټ کوي لوره ولا په لا سر لاس دی ولګ دی ګستاخ لګ دی د الله شان کې یو سړی ګستاخی کوي ستا عالم راوی هغه بچ کوي دا ګوره ته ما سره په مولانا صاحب خبرو که ته ما سره په مولانا خبره د مولانا پاک کوي روره د 14 پاټو ورته سلام کړي چې ته زمونږ مشر ورزه دروغ وایه زما لپاره جمعات کې وایه په مدرسه کې وایه خلک دوکه کوي ما خو راته ووی چې 14 پاټې را یوځای کی او یو پارټي 14 پاټې را یوځای کی یو پارټي په 14 سي کا کم د 14 سي اب صبر وکړه پرویز خټک مان لاړو نه بل چې الیکشن شو چا غټلې دي ستا په دې وې کې بل په تغبه کې الیکشن پرویز خټک څنګه اړو خسړې نه دي زما پاټه کیو زما سپورټ وکاو نو ما به مخکې وای چې دا بلیک میلر دی ټول پارټي وجود ده وزیر اعظم څنګه ساړیو محمود خان غټ دلته بل نشته اوس تی نشته مخکې خو به تاسو چې وزیر اعظم دی مخکې نو اوسم نو ګوره بای زه د عمران خان د نظریه سړی یم عمران خان چې کوم کسانو ته وای چې 14 عمران خان سره الیکشن کول شي زه عمران خان سره الیکشن زما د الیکشن وست نه کیږي روره زه ستاره پاټه خبره کوم تا چې وای ادم نو زه د جمعیت خبره کړې مې او چې پاکستان ازادېدو په وجود علماء خبره اورا وی با
چې پاکستان تر کومې پورې قایم دایم وي علما به سیاست علما به کوي خو منافقت یې نه منم سیاست به کوي د پیغمبر په مسله چې کینی دروغ به نه وایي بالکل دروغ نه وایي چې وایي وی نه منم دا دروغ نه دي چې وایي دا 14 ټیک دی او دا یو غلط دی دا دروغ نه دي چې یو 15 مارچ یو سړی منظور کو هغه ته يهودي جنډ وایي دا دروغ نه یو چې په کله یو کس کې غلطي وویني هغه علما کرام دي صحیح ده زه خو ډېر نه پیږم زه خو یو ادنا لکه د ما تقریبا لږ ورځ وشوي چې زه جمعیت ته عمران خان سچ عاشق رسول دی زه ورته وایم د دې خبرې دلیل چې دی هغه علما کرام دي صبر وکړه د زه درته وایم د دې خبرې دلیل علما کرام دي چې روره علما کرام هغه ته اوس په زما خبرې ته وګورئ زما خبرې ته وګورئ دي که زما جواب یو غنټم شو خو وګ بګ دي څنګه مستا سوال ته وګورئ دغه شان به زما جواب تم وګورئ دي ګوره اصول دا دي صحیح ده کله چې زه تا په میشن باندې لګم پیښور ته صحیح ده چې الته د علمگیر بدم وایا علمگیر سپکوم علمگیر بیزته کوم علمگیر ته اپسلوټلی ناٹ هم وایا صحیح ده خو چې کم میشن مې تعالی درکړی هغه میشن به سر ته رسېږي دا ګوره غټ علما کرام دي دا غټ چې دی نو غټ خلک ګوره زموږ ستاسو هغه ته نه رسي زموږ مثال دی ډیویلي پاټه ته تللی ډیویلي وته خواجه آصف ویلې دی نه 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 ته به دې مخه پکېږه وای خواجه آصف وته ویلې یاره زما قائد دی ستا قائد دی قائد سو صدر وکنه زما قائد زما خبر اور استا قائد چې کوم دی عاشق رسول ته يهودي جنټ وای زه زمانه دی خو ستا به قائد نه زما خبره خواجه آصف زما خبره په دې انټرویو کې کته وی چې انټرویو را سره کوم سوال جواب یو به زما جواب ته غاړه دی یو به زما جواب ته غاړه دی ورته ډیزلی ویلو یله که خواجه آصف کو ته ویلو او خواجه آصف خلاف نه وای کرام د چا په حکومت کې بدنام شو چا بدنام چا نوجوان پارلمان بدنام نه ما د چام په ذهن کې نه ما د داري چې د پیغمبر اسلام مصالحه ته ولیم راغو دروغ شروع کو په خپل ځان بدنام کړي او سړی فوق بدنامول عمران خان تاسو بدنام کو بدنام شو نه هغه دنیا تخکاره دي تاسو سم هغه دنیا تخکاره دي تاسو ور پسې جمعات کې دروغ وي مدرسې کې مور پسې دروغ بدنام وکړو نشي کولی رد نه دروغ وای چې کم دا کم ستادي کرام رد نشه کول ای چې کوم خبره کوي ټول علماء کرام رد نه وای شیرانی صاحب ټیک وای جمع دغه نه صحیح نه حق وای خټک د دې په پاټه نه رورا زمنګ په پاټه کې نه دی دا پاټه کینګ چې دوانو سایډو ته خبره کوي مونږ هغه مني زما خبره را ها اوس هغه بیکار استاد پلرمان استاد دی کنه دی زما پلرمان استاد ته ولې نه دی دلیل شیرانی صاحب وای چې زه د استاد یم نه شیرانی صاحب وای چې زه د استاد یم هغه چې دینو د هغه معلومات په مونږ هم کو چې دا د استاد دی کنه دی کچري مفتی محمود رحمت الله علیه هغه مولانا صاحب ته په شیرانی صاحب باندې سبق خولي علم وته خولي بیا به هغه مونږ معلومات په دغه کو چې دا حق صاحب دې سره ولې اتحاد نه کوي سمیع الحق صاحب ولې درنه خان سمیع الحق صاحب ریکارډ باندې بیان دي شي دومره دغه چې هغه وته کومه خیره کړې ده ویډیو ما سره شته هغه چې وته کومه خیره کړې ده چې تا به خدای پاک ذلیله کوي چې دا نن څنګه دی شیرانی صبر سمې ټیک شو زمانه کنه جواب خو پوره نه لې هغه وی چې دی با خدای پاک ته داسې ذلیله کی دا اونن چې څنګه ذلیله دی صحیح ده چې دغه خبره در اخلاصېدو چانس نشته پارټي تاس نه کی سونه پارټي ستاس نه شو الیکشن کولی شو 15 پارټي یو بل نه تختی ته الیکشن وسره ستا په رامانو سره کولی شي خپل هغه غټلی شي ولی بیلی ور هغه چې چاره واستیو چاره اوس کې اوس د ما سره صبر وکړه زه بس هغه چاره واستیو یو بیل باسته کته پاغه ما سره باس کې بیا ویډیو د دین 2 غنټې نور وګدي زما الکټیبل عوام راوستو زه تعالی د اوسم دلیل لرګول زما خبر اورو را روان الیکشن کې به عمران خان غټي ته به ما سره دی وکیل کل کې نه چې بیا وی چې دا پیریانو راوستو دیوانو بیا به منی بالکل بیا چې دینو چې دا پیر دی راغو زمنګ د علماء کرامو چې څومره جدوجهد کو د دینه پسم دی راغو نو بیا به منګو وو چې سیدا مولانا سے خدا پیر دا چانس نه در راوتو چانس دی دا صبر دا خبره دی کوي د دینه پسم عمران خان په اقتدار کې راغو او سجو ستانه به زیات سیټونه اخلي ستاره صبر نه ولی ته په حق کنه ته ولی نه راځي په حق نو موږ امریکا تا خو نه امریکا خو ته یار ته پته شته امریکای مرګري رو رستا پارټي چې دا امریکا موږ ولی نه غواړي ستا پارټي چې دا ته ولی نه راځي نه
هغه شریعت نه غواړي صبر دا وټا چې غزا چوم صبر وکا صبر وکا PTI والا صبر صبر وکا صبر وکا دانسونه خو تاسو هم کوي دا صبر وکا زما خبر اورا زما جمعیت علماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمن صاحب په درنا کې چې ځان لباندې کړي په درنا کې داغه ماده ته ډانسونه خزو سره اجازه شته مشترکه دی روره پردې خزر اوله به ورته ګورم په د پیپل پارټي خزو ته بار ناشته کنه دي هغه نه دي په مریم نواز په سر لاس کې خودي شي د لور پر هغه پی د لور پر هغه به پیخي صبر وکا زه ته هم د پیپل پارټي را جوړ تخته غړي دي ټولي لوريانی دي روره مولانا په اسلام کې ما ته اوخایا چې مریم نواز په سر لاس کې خودي دي ته بلور وې ما ته لک صبر کا زتا ګوره د غولونه ولا غونځاخي ما جوړوا زتا ته خبر د غولونه ولا غونځاخي د اسلام کې داري چې یو خزه سره بخوا کې نه تیریږي پردې په خزه نظر نشته ته ولا په خزه لاس نه وې زما خبر اور د غولونه ولا غونځاخي نه جوړه ته زما خبره نوري ته زما خبره چې ووري زما خبره زما خبره چې ووري نه ګوره حق زه ته وایم چې ته ما ته په دلیل سره ګوره زه به تا ته ښیم د عمران خان په دلیل سره چې د عمران خان کړي دي ته ما ته وښایه د مولانا صاحب چې ځان له در نه یا ځان له جلسئ ته په هغې کې ما دا ثابت کړه چې د جینکۍ ګډي اسلام کې ما ته وښایه چې والم چې خپله به نه روباسي پردو له به ځي نن ستا لیډر پردو له ولې ځي زه چې دیم زه اتحاد کې هم دا هغې کار دی زه اتحاد کوم زه اتحاد کوم بالکل ثابتوم درته چې زمونږ نبي چې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یهودیانو سره مې اتحاد کړی دی او عمران خان سره نه کینی عمران خان رسول ششتا کې رسول څوک ته سچ شي عالمان ورته وي تا عالمان نه مانی چې ته شینانی صاحب نه مانی تار جمیل صاحب نه مانی زستا غولې ومنم زتا ته دلته ستاره 400 دی ستا مولانا شیخ ادریس صاحب خیم ورشاغله لاړ شه مو دواړه بلاړ شو په مینس کې بکین دا فیصله باغو کی ته چې دینو زتا ته مفتی عبد الله شاه صاحب خیم چې هغه په سیاست اور یو ټیکټ حاله کوټ نو ولې ور کوي چاله وټ نه دی ور کړی دا اوس چې 13 پټو الیکشن کو شي ادریس صاحب ایمل خان د حمایت اعلان وکړ چې ټول به ولوټ منګو درولې غلط سړیو منګو درولې غلط سړیو غولونه غونځاخي منګو درولې غلط سړیو نه الته چې د کاڅر صاحب درولې ولا چې دلته د عمل غلطو دا خبره ستا غلطه ده عمل دی غلطو الته قاسم صاحب ولې غلط قاسم صاحب باندې رد کې قاسم صاحب باندې ولې خلک وټ ورنکو ته پیرات رد نه وټ ولې ورنکو وټ ولې خلک ورنکو ولې ورنکو دا به ته چې غلط سړی وټونه خب ګوره ما ته ګوره ته چې دین لک صبر وکړه نه لک صبر وکړه ګوره که علم بیلی او که ګټي زه علماء سره او یو خبره راته کوم تا د ملک وزیر اعظم راوستو هغه ټیکو کنه قاسم صاحب سره تا مقابله کې ودرول شیخ قاسم صاحب الحمدلله ته د هغه د خلکي کس پر هغه ته ودرولو بیا به تا هغه دوړې لیدلې وي دا ملګری دا مني وای چې عمران خان سره هر سړی مقابله وکړي د خولې بیان دی چې د ملک وزیر اعظم چې هر څومره ښه کس ودرېږي خو عمران خان نه نشي ګټلی دا د خبرې دلیل دی وای تا د دې نه مخکې وایي چې د ملک وزیر اعظم چې راشي څوک هم ترې نشي ګټلی دا دی په خپله وایي د دې نه مخکې د خبره په ریکارډ بل خبره دا ده چې دا الیکشن دی وګټي خبره اوره زما خبره چې دا الیکشن دی وګټي څه به وایي که دا الیکشن دی وګټي کنه اول خو ناممکنه ده ګټل او بیا هم که دی وزیر اعظم دوباره راغو چې ته څه بیا به زه هغه منم ستا پارټۍ ته به هم دروړم ستا پارټۍ له به زه منډې تړلی به هم چغې به هم چې څنګه مخکې درنوله ته یو مخه شان درنوله به هم زم دغه خبره خپلې پیسې به لګوم هر څه به کوم خو که وزیر اعظم دې رانغه جمعیت ته به راوړی ولې ته به یو په یو سیټ ما راړه زما به 200 سیټۍ زما خبره اور وروره تا له خلک کوټ ولې نه زما له خلک کوټ په دې وجه نه په 400 کې خو صبر زبر ته صرف د 400 خبره کوم بای زما د به موحدی د 400 په 400 کې شهید ادریس صاحب شته عبد الله شاه صاحب شته دا څومره علماء کرام شته خلک یې منی خو د اوټ د پاره سو کم نه منی دا غیر په بیللې عمل خان له عمل خان له حمایت اعلان نه کړی ویډیو شته ولې خلک وټ نه ور کوي وټ ولې نه ور کوي ذاتی شخصیت ذاتی بستا د پټه سړی ودرېږي باندې زموږ ته دغه شو خبره د 400 د سیټ خبره به شیخ ادریس صاحب ودرې د 400 باندې نیت عمل غټلی شي ګوره شیخ ادریس صاحب بیا ستا بچو ته علم خي
یا به تاله سیاست کوي د سیاست لپاره بیل کسان دي د علم لپاره بیل کسان دي چې کله ملک ظلم شروع شي د هر عالم دا ذمہواری ده چې د ظلم خلاف ان شاء الله موږ به پوره کوشش کوو چې موږ چې ته عمران خان هم راولې شي ادریس ته به نشي ګټلی دلته شي ادریس صاحب خو چې ودرېږي ولې ولا نه ورکوي خو هغه فارغ نه دی فارغ نه دی هلته یو غل گورنر ودرولې نه ستا عالمان نن سبا د جمعیت درته وښیم په ریکارډ چې هغه ورته غل وایي وښیم درته دا یو گورنر صاحب صبر وکړه خپل رحمان ولې دی نه ویني نه دا ستاسو د زوم پلار دی دا کم سړی چې میر کو ته ما ته ووایه چې گورنر په خپله چغې وایي چې ما 10 کروړه روپۍ په دې الیکشن لګولي دي عالمان چې دي هغې ورته لاسونه پړه کوي د هغې کینډیډیټ وکنه ته که رشوت ورکې سود کې خیر دی خو چې بل سړی کوي هغه نه کوي تاسو زوم یې ولا میر کو او د زوم پلار یې ولا گورنر کو تاسو پسترو کې یو گورنر قاسم صاحب یې ولې گورنر کوونه ګوره کم سړی چې کله ما ته ودرې صبر یو د پوینټ خبره چې ما ته ودرې پټکی والا او ګیره والا ودرې چې گورنر لپاره بیا غل ډاکو راولي دغه خبره ده ما دوکه کې تړون بنا ځان دا پیکا کنه چې کم سړی گورنر کیږي اب سیاست کې هغه الیکشن لړاول شي نشي لړاول نو قاسم صاحب خو الیکشن لړاو یا الیکشن کې لړاو کړم دی خو هغه خو پاشه وینه دی هغه کولی شو گورنرشپ ودی و دوباره الیکشن نور علیمان دی و دوباره لړاوي دی و دوباره خاطر به دی را ودرې چې خلک به دوکه کې چې یاره دا قاسم صاحب ډېر ښه سړی دی اوټ ورکه او بیا هلته پې بیا سلیماګانې پرې کوه هلته پې بیا 10 کاله سلیما پرې کوه تاسو په دې یو بیان کړی دی ما ته د پلرحمان بیان وښایه سلیمې 10 کاله د فري کړی ده څنګه کم ځای پرې کړی ده اخبار شته ریکارډ شته بیان شته مریم اورنګزیب راغلی ده او دلته افتتاح پېښور کې کړی مریم اورنګزیب راغلی ده که مولانا صاحب په خپله ورغلی و او هغه کړی و سردار ته ما صدر که د دې شمال ته پکوړې خورم او دلته به ما یو ښه غلط کار کېږي صدر پسې به ځي که نه زه تا ته یم ستاسو د پی ټي آی والا په نظر کې صرف یو مولانا صاحب دی چې اوټ ولا نه ورکوي اوټ ولا نه ورکوي خو چې کم غلط کار کېږي د مولانا صاحب په سر وروره د 14 پاټو سربراهي کوي بالکل کړې ده هغه اتحاد ختم نه د غلانو دفاع کړی ده بیا غلانو د پیر قادیانی په مقابله کې کړی ده د قادیانی ایجنټ او د یهودیانو ایجنټ په مقابله کې کړی ده دا سره د ضرور هغه سره هیڅ ثبوت نشته د قادیانی او د دغه ایجنټ چې کم دی هغه په نسبت کې سره کړی دفاع کوي شیخان دفاع کوي دا شیخان په غلط زمونږ عموما 40 45 50 لاک علما د مولانا صاحب دغه کوي عاشق رسول دی 15 مارچ شکر الحمدلله 40 45 50 لاک علما چې دین دغه سپورټ کوي یو سټم نشي ګټلی حکم د خدای ټول یوم په ان شاء الله څنګه حق ترا وړې دم داسې بدنور ته نه ته بغیر حق پاټه ته تلې پېښوي زه ډېر خوشاله یم زه د علماء کرامو پاټه ته وړېدلم پر ورځ د قیامت غواړم چې دی علماء کرامو سره پاسم نواز شریف سره جمعیت چې د جمعیت خبر اوري نه ولې داغه سردار صبر وکړه خو مولانا چا سره ولاړ دی تا داغه لاس نیولې هغه چا لاس نیولې روره یو خو بر نظرداری ولاړی یو خو بر نواز شریف ولاړی او مینس کې به تاسو ولاړی ښه بای د موږ د عمران خان سره خدای او شته طارق جمیل صاحب سره پاسي او یا الله موږ د قیامت پرس طارق جمیل صاحب سره را پاسي عمران خان سره مو را پاسي شجاع الملک صاحب سره مو را پاسي شیرانی صاحب سره مو را پاسي چې زمونږ څومره اتحادیان دي او ګل نصیب صاحب او دی یا الله دی نواز شریف زرداری او مریم نواز او مریم اورنګزیب یا الله دغه ما مفتی عبدالله شاه صاحب سره را پاسوا زرداری سره یا الله بلاول اتحادی بلاول زما د سره دی زه چې دین زول علماء کرام یادوم زه تا ته بلاول زرداری هغه چا سپورټ کوي چې غلط کارو شي هغه دی مقتدر مولانا اتحاد کې موږ سره علماء کرام دي او تاسو اتحاد کې چې تاسو سره فوق دي تاسو سره کوم علماء کرام دي تاسو سره چې کوم علماء کرام دي دا غیم عزت کوم تاسو سره چې کوم علماء کرام دي موږ به سره پاسو کوو تاسو چې دین تاسو عمران خان یاد کړی دی عمران خان تاسو د خدای پاک عمران خان طارق جمیل صاحب ورته پټکی غربول تر هغه ولې نه مونږ تاسو سره دي ضرور زه چې دین زه چې کوم علماء کرام دي رورا او د دې چې کوم اتحاد دي دي خدایا د 14 پاټو اتحادانو سره پاسه او مونږ خدایا زمونږ خپل طارق جمیل صاحب دی طارق جمیل صاحب د شیرانی صاحب دی الله مونږ غي سره پاسه او دی د 14 پاټو چې کوم اتحاد دی چې کوم سره پلرحمان دی نه غیر صدر دی او دا نواز شریف زرداری مریم نواز اورنګزیب دا ټول د اتحادیان دی الله دی غي سره پاسه ربانی